السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زم انجینر ارسلان خان تاسو ما ګوري بالکل نیغ پنیغه د پی ټی وی نېشنل پیښور څنګه دا هیله لرم دا امید لرم چې د ژوند ورځې شپې مو خیر رواني او څنګه چې همیش تاسو د پی ټی وی نېشنل خبرونه ګوري پروګرامز ګوري نو پدې کې پرله پسې ملمنو ته بلنه ورکړي کیږي او په تیره په داسې موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي چې د هغې سره نیغ پنیغه زمونږه یعنی ستاسو تړون وي. قدرمن کتونکو تاسو چې غیر چاپیره خپل موسم حالات خصوصي تور ګوري د ورځې ټمپریچر چې کوم دی نو اچوت ته زه خصوصي تور د هغه علاقو خبرو کوم چې اپ سم کیږي او د غریزي علاقې چې کومې لوړې سترې دنګې علاقې دي په هغه ځای کې نه مال ته بسنه سم ټمپریچر گزاره کوي خو چې راکمي خارونه لکه پیښور خار شو بیا په کراچۍ کې زموږ ډېر پښتانه چې کوم دي هغه آباد دي کوټه کې دي نو الته چې څومره زموږ کتونکي دي خصوصي تور هغه به دا ګوري چې هیټ ویو چې کوم دي نو هغه هم دي نور د ماشومانو حوالې سره موږ ډېر زیات سنسټیو یو نو موږ خصوصي تور د دې پرسپیکټیو باندې نن چې کوم دی ډېر زیات یو دروند میلمه چې کوم دی هغه له تکلیف ورکړی دی تاسو اکثر د هغو ایکسپرټ اوپینین چې کوم دی د خپل فیلډ سره تړلي هغه تاسو د پی ټي وي په سکرین باندې ګورئ نو ستاسو سره مې زه نه هایله کېږو چې موږ خبرونه کې شریک او شامل دي ډاکټر ضیاء الحق محمود صاحب څوک چې چلډرن سپیشلیسټ او همدې مسلو باندې هغو سره پوښتنې کوو تاسو ډاکټر صاحب په خیر راغلی وایي. السلام علیکم. ډاکټر صاحب ما څنګه ذکر وکړو بلکې مخکې دغه ساعت کې هم پی ټي وي باندې تاسو کتل نو خصوصي طور احتیاطي تدابیرو حوالې سره چې کوم دی نو ذکر کېدو هغه په سکرین باندې چلېدله ستاسو خو ایکسپرټي ایریا ماشومانو حوالې سره سپیشلیټي ده خو کم ماشومان چې بهر وځي په دې ورځو کې یا دغه حالات نو هغه څومره زیات ولنریبل دي څومره زیات دې خطرې ته مخامخ دي چې هیټ ویو چې کوم دی الله دې نه کړي د هغې سره مخ کېدی شي او که چا ته دا مسلې راغلي نو هغه څه کولی شي. نن سبا خو موسم ګرم دی ډېر زیات ځکه ټمپریچر به 40 42 43 کې چلیږي پیښور کې او سپیشلی زموږ چې کوم تاسو مخکې وویل چې کوم زموږ سمې علاقې دي نو هغې کې دا ضروري ده چې ماشومان خو نن سبا سکول چټیان هم دي خیر سکول ماشومان خو بهر وځي هم نه که بیا هم څوک ماشومان بهر ځي یا مشران یې غټ خلک یي څوک ګیمونو ته ځي یا څوک مزدوریانو ته ځي مشران خلک که نه بهر کارونه کوي نو هغې کې انور ته ډېر زیات مخامخ وي نو دې کې خو یو خبره دا ده چې د 9 بجو نه سهار 9 بجو یا 10 بجو نه پس غرمې ټایم پورې که د 2-3 بجو پورې بهر نه وتل کېږي که څه پاسبلیټي که بیا هم دیو بهر وځي نو هغې دپاره ښه خبره دا ده چې دیو په سر باندې لمده کپړه یا داسې څه کړي چې انور ته مخامخ کېږي نه بل هغې دپاره کور کې یا په هاسپټلونو بهر کار په ځای کې اوبه یې اوبو کې که نیمبوي مالګه چیني دا پکې واچوي که نه نو هغه هم ضروري دي که نه تیار نیمکول میلاویږي ساشې میلاویږي نو هغه استعمالولی شي هغه هم ضروري ده. ماشومانو په حواله به خبرو وکړو نو ماشومان دپاره دا ډېر زیات ضروري دی د هغې سپیشلي د هغې میندو ته د هغې پلارانو ته د هغې کور مشران چې دي هغې ته پکار دي چې څومره ماشومان دي زموږ سره که هغه بهر وځي اول خو بهر وتل نه پکار که بهر وځي نو هغې دپاره د هایډریشن سټیټس لکه د نمکیاتو کمی یا د اوبو کمو ته د هغه نه پرېږدي د هغې دپاره ضروري ده کور کې نیمکول تیارېږي هغه هم تیارولی شي که نه بهر تیار نیمکول میلاویږي ساشې میلاویږي هغه هم ته استعمالولی شي او بل دا د کور کې لسی شوه اوبه شوې یا داسې جوسز شو کوم کور کې فرش جوس جوړېږي هغه د ماشومانو ته ورکوي نو دا ډېر زیات ضروري دي چې دا ماشومانو ته ورکړی شي انشاءالله چې ماشومان بر دې نه بچي. ډاکټر صاحب تاسو وویل که نه چې په اوبو کې چې کوم دی نو مالګه یا لیمو تاسو یاد کړو چې هغه پکې شامل یا چیني تاسو یاد کړه که انکیس دا فالو کېږي هم نو هیټ ویو بیا نشي راتلی تاسو څه ګڼئ؟ نه هیټ ویو اصل کې دا خو راځي ګرمي خو څوک نشي منع کولی که نه خو ګرمۍ دپاره دا دی هیټ سټروک هیټ سټروک چې څومره شو دا مثال ګرمي که نه څومره چې ګرمي له ګرمي څه موږ روغتام خو نه کېږي خو د هغې دپاره صرف احتیاطي تدابیر موږ اختیارولی شو. احتیاطي تدابیر کې دا خبرې راځي چې مثال پنکه ده کور کې پنکه ولګي څوک اے سی افورډ کولی شي اے سی ته کښېني ولګي که نه یا بهر ګرمۍ کې نه وتل پکار ده دوب نه ځان بچ کول پکار دي ضروري خبره دا ده. اوس دوب ته څوک خلک احتیاطي تدابیر هغه کس ته پکار دي چې کوم دوب ته بار مخامخ کېږي نور ته مخامخ کېږي او دا پریکاشنز چې کوم تاسو یادوئ جي دا په ماشومانو او مشرانو ټولو کې تقریبا سیم دي یونیفارمیټي ده که نه د ماشومانو ولنریبلیټي لکه سیوای دي دې کې دا ده که څوک بهر زیات وځي که نه نور ته مخامخ کېږي نو د هغې ولنریبلیټي زیاته ده خو ماشومان دا دی چې ماشومان اصل ماشومان دي که نه نو که هغه که بهر وځي یا چې د هغې نه زیاته خوله لړه شي یا زیات دغه وشي یا خېټه خرابه شي دې کې که نه د موسم کې ډېر زیات وي نو هغې وجه نه ماشوم ته ټمپریچر هم کېږي او دا کېږي نو ماشوم ډیهایډریټ کېږي اوبه ترې وځي نمکیاتو کمې راځي نو دې لپاره ډېر زیات ضروري دی او سپیشلي مور دپاره. صحیح دی جی
چونکې ماشومان خو جي تاسو په خپله پته دا اکثر خپله مسله ایکسپریس کولی هم نشي ویلی هم نشي اکثر بس د هغې د جړا د فریاد نه خلک خبر شي خو دا تاسو چې کومه خبره وکړه که خدای مکه څوک داسې شک لري نو څه داسې خاص سیمټمز دي نښې دي چې هغه خپل ماشومانو کې خلک وګوري وپوه شي دې ټایم کې دا مسله چې کوم ده د هیټ سټروک ته چې کوم ده مخې ته ده او بیا به کوي څه جي نو بس دې کې دا یې که نه هیټ سټروک کې ماشوم خدای چې ډېر زیات یو خو مخامخ د دغه نه پته وي ماشوم زیړ کمزوری ښکاري که نه یا زیاتره ماشوم ته پکې الټي شروع شي خېټه خرابېدل شروع شي ټمپریچر ورته شروع شي یا اکثر ماشوم دا چې بس بېهوشۍ لکه نیم بېهوشه غوندې حالات کې داسې وي که نه نو هغې څه پته ولګي چې ماشوم ته د اوبو کمی راغلی دی نو هغې کې خو بیا خو ضروري دا ده چې بس مور دپاره چې ماشوم ته هغې ته پرېنږدي که انکیس داسې پرېم دي او ماشوم ډیهایډریټډ شي نو هغې دپاره په کور کې نیمکول ورکول پکار دي او داسې د هغې کوم دغه خوراک مقدار صحیح ساتي د اوبو مقدار صحیح ساتي نو انشاءالله ماشوم به نه خرابېږي او نه به دا کېږي او که چېرته زیاتتر ماشومان یا چېرته دغه شي ډیهایډریټډ شي نو هاسپټل ته یې فوراً رسئ صحیح جی تاسو خو جی دا خبره وم کړه خو بیا هم زه په وضاحت سره ځکه چې زموږ کتونکي به دې ټایم کې موږ ګوري او چونکې وخت او مناسبت داسې دی چې دې سیګنیفیکنس یا اهمیت په دې وخت کې زیات سیوا ځکه دی چې ګیر شاپیره موسم هم ګرم دی او دې سره سره همدغه شانتې کیسز چې کوم دي هغه هم سیوا دي کله چې موږ ته یوه مسله راشي مخې ته او بیا موږ دا ډاکټر ته راهه درسو نو تاسو په خپله هم د دې خبرې تېر خپرونه کې مې یو پیر ذکر کړی چې د هغه کنډیشن چې کوم دی دا ډېر زیات خراب شوی بلکې تاسو ته چې راځي نو اکثر پرابلمز یې دومره وي چې هغه لکه ډېر اګریویټ شوي نو دې نه مخکې په کور کې یو انسان کمې خبرې پکار چې فالو کوي او کمې پکار نه دي چې تاسو ګڼئ چې میتس دي او خلک یې فالو کوي او هغې نه مسلې جوړېږي په دې موسم حواله اوس دې کې دا خبره د موسم حواله کې ټول نه خو چې تاسو ویل ماشوم ته هیټ سټروک وشي یا ماشوم ډیهایډریشن د هغې هایډریشن سټیټس لکه د اوبو کمی ته ماشوم نه دی پرېښودل پکار هغه به څنګه نه پرېږدي هغه ماشوم ته بار بار جوسز ورکول خوراک ورکول کور کې لسی شو نیمکول شو دا ورکول پکار دي که چېرته ماشوم ته تبه وشي په دې حالات کې نو ماشوم ته د تبې دپاره دوی ورکول پکار دي عام سمپل پیراسیټامول یا بروفین چې ملاویږي که نه نو دا ورته ورکولی شي بیا د هغې دپاره ماشوم ته اوس واړه ماشومان دي ځنې چې هغه مور پی خوري د مور پی د بار بار ورکوي ماشوم ته د پیو کمی دی ماشوم ته نه راولي ځکه چې هغه هم د ماشوم ته یو طریقه باندې هغې ته خپل نمکیات ماشوم ته رسي نو د هغې وجې نه به ماشوم نه خرابېږي بلکې چېرته اوس نن سبا دې موسم کې خېټه خرابه شي نو که خېټه خرابه شي ماشوم الټې کوي نو خلک وایي ډاکټر صاحب بس ما وله انټامیزول یا پلانې ورکړه که نه نو دې شیزونو ضرورت پکې نشته نیمکول چې ورته ورکوي په نیمکولو کې چا هم تپوس نه کول پکار نیمکول ور ماشوم ته ورکول پکار دی په کوم کور کې چې ماشومان وي مشران وي هغې دپاره د نیمکول په کور کې ځان سره ساتي که تیار نیمکول ملاویږي که تیار نه وي نو د دې ساشې ملاویږي هغه ساشې د ځان سره کور کې کېږدي هغه خرابېږي نه خو بس اوبه دې کله ماشوم ته یا چاته خېټه خرابه شي یا الټي شروع شي نو هغه دې هغه کې اچوي او هغه ورته ورکوي بار بار هغې ګر څه نقصان ماشوم ته نه رسي او مین خبرداره چې اکثر خېټه خرابه شوي نو ماشوم بیا بېهوشه شوی که بېهوشۍ ماشوم بېهوشۍ ته لنکیس لاړم چا نه نو هغه د زر ته زر هسپټل ته رسوي ځکه دا ماشوم دپاره خطرناک د هغې دپاره بیا اکثر موږ وګورو اوس ما ته بل ورځ چا یو ویډیو راسن کړ چې ماشوم ته فټس کېږي جټکه مو ته روانه ده دې ورته بره نه اوبه او خوراک ورکوي نو دا نه دي ورکول پکار په بېهوشۍ کې یا ماشوم خوراک نه کوي یا اغستی نه شي نو هغه کې ماشوم ته نه نیمکول ورکول پکار دي نه خوراک ورکول پکار دي فوراً هغه هسپټل ته رسول پکار دي صحیح سمجي نور موږ اوورال خو تاسو خو د هیټ سټروک خبره مو وکړه او هغې سره پکې تړلي د خېټې خرابۍ ذکر هم راغی دې موسم کې بله مسله چې کوم ده نو موږ ګورو شرعی چې کوم دی هغه هم دې ورځو کې زیات دي د دې وجوهات څه دي جي او ساینس او سمپټمز راسره شیر کوي او بیا د علاج طریقه جي ښه شعر خو دا بیماري ده خو وایرل انفیکشن دی ماشومانو نه یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي په ګرمۍ موسم کې ډېر زیات دي او شعر یو عامه بیماري به ورته ووایو دومره دغه بیماري نه ده خو هغه زموږ خلک کمپلیکیټډ کړي یا دومره خطرناکه کړي چې د هغې نه ماشوم ته نمونیا وشي ایون چې خدا نه خاص ماشوم پکې زندګي هم لاړه شي نو د شیر دپاره ډېره ضروري خبره دا ده یو خو دا وایرل انفیکشن دی دا د ټوخي د وجې نه دا بلغم چې کوم راوځي یا ټوخی کېږي د یو نه بل ته په ډراپلټس میتھډ باندې ماشوم ته رسي بل پای کې ضروري دا دی چې که ټمپریچر پکې وشي په شیر کې ټمپریچر ډېر زیات وي تبه چې ورته وایي
نو تبې دپاره دا دی اکثر زموږ ته میندې راشي دغه راشي 103 104 ټمپریچر وایي دا په کور کې راته ویل چې دا ماشوم ګرم ساته چې دا شیر یې راوخوځي که دا شیر یې راونه ختو نو بیا به هغه شیر یې زړه ته رسي نو دا خبرې مبرې نه دي دا بالکل داسې ټیک خبرې نه دي دا یو دغه خبرې دي لکه سفیدی نشته نو ښه خبره دا ده چې ماشوم ته که جټکه وشي خدا نه خواسته یا ماشوم ته تبه ډېره زیاته سیوای نو تبې سیوای ماشوم یخ ساتئ ایون چې ماشوم لمبوي هم څه نقصان نه کوي ټیک ده که نه تبه کمول پکار زموږ په دغه وخت کې شیر ته فایده نه ده زموږ مین مقصد څه شی دی زموږ تبه کمول چې تبه ماشوم کمه شي ظاهره خبره ده چې ماشوم تبه کمه شي شیر په خپل ټیم باندې کا ضروري ده چې پر ماشوم باندې شیر دانې راوخیږي خلک وایي که نه وایي ډاکټر صاحب وایي په دې باندې شیر نه دی راختلی نو چې شیر دانې پرې نه دي راختلي به ګرم ساتو په کمبلو کې به دې ګرمۍ کې عجز ادا کړی نو 103 104 105 ټمپریچر ورسي هغې نو ته فیبرایل فټ شروع شي ماشوم ته نو د دې لپاره ضروري ده چې ماشوم یخ ساتئ ماشوم ته پیناډال یا پیراسټامول سیرپ چې په کور کې پروت یا بروفین هغه ورته ورکوئ ماشوم ته د هغې نیمکولو ته ورکوئ د هغې ټمپریچر کمولو لپاره بلکې ماشوم سینه خرابوي یا د هغې نو هغې دپاره عام کف سیرپ یا موږ نیبولایز کوو ماشوم دې کې انټي ضرورت نه وي په دې کې خېټه خرابه شي د خېټې دپاره خرابېدو لپاره چې کوم موږ عام ماشومان چې خېټه خرابه شي هغې دپاره کوو د ماشوم دپاره هم پکار سپیشلي اوس موږ ته خلک راشي وایي ډاکټر صاحب موږ ورته وایي ماسته ورته ورکوي وایي ماسته ورته سر وایي د خېټه خرابه ده کیله ورته ورکوي کیله ورته ورکوي نه کیله ورته نه ورکوو سر وایي سینې خرابه ده نو کیلې د استعمال د مستو د استعمال د سینې د خرابېدو سره تعلق نشته دا ورته ورکوئ په کور کې چې دا تاسو ورکوئ ماشوم به هم ټیکي ها که ماشوم په خوله خوراک نشي اخیستی نو ایټلیسټ تاسو دا کوئ چې د هغې نه مخکې لا چې د خولې خوراک آلي نو نیمکولو ته ورکوئ په هغه ټایم کې تاسو هاسپټل ته ماشوم رسولی شئ که په خوله خوراک نشي اخیستی نو په خوله کې له خوراک ورکول یا بار بار ورچول دا به کې نه دي کول پکار ځکه چې هغه پیپړو ته لاړ شي پیپړو کې هغه نمونیا کوي نو هاسپټل ته ماشوم رسول ډېر زیات ضروري دي که جټکه راشي ماشوم ته د شیر جټکه راشي نو پای کې داسې څه یېرې خبره نه ده خپله باندې په سیکنډونو کې ختمیږي او دې کې موږ څه دوی موی نه ورکوو خو بس صرف ماشوم دا که جټکه راله نو ماشوم په لیفټ سایډ چې ورته موږ وایو ګس سایډ چې وایو په ګس سایډ ماشوم داسې واچوئ په هغې کې راوالی هاسپټل ته هم رسولی چې که نه په کور کې هم داسې نو سایډ ته واچوئ کپړې مپړې ته درې کوئ پنکه ورته ولګوئ او ماشوم ته دا چې په خوله کې اوبه اچول په دغه حالات کې په جټکې په حالات کې یا ماشوم ته په دویانې ورکول په جټکې په حالات کې ځکه چې ماشوم بېهوش شي یا ماشوم ته خوراک ورکول دا بالکل نه دي پکار د دې سخت ممانعت پکار دی او دا جټکه خپله باندې ټیک کېږي که 15 منټونه سیوا شي را جټکه نو بیا تاسو هاسپټل ته ماشوم رسولی شئ هلته رسوئ نو هغې به کې بیا موږ هلته علاج کوو هاسپټل کې موږ دې لپاره څه جټکې د کمولو دوی نه ورکوو نه پکې فلحال پای کې انټي بایوټیک نه ورکوو انټي بایوټیک بیا ورکوو چې کله بیا موږ هسپتال ته لاړ شو ډاکټر ورته سپیشلیسټ ورته دا وایي چې واقع د ماشوم ته دا مسله شته یا خدا نه خواسته میننجایټس چې ورته وایي سرسام بیماری چې ورته وایي که نه بیا موږ انټي بایوټیک ورکوو نور ضرورت نه صحیح او بیا څنګه تاسو جټکې ذکر وکړو عام طور دې باره کې ډېر زیات لوی تشویش جوړ شي بلکې ګورو موږ د دې علاج بیا په هغه رنګ ویجي تاسو چې څنګه خبرو نو جټکه خو که ماشومانو جټکه داسې که نه که شپږو میاشتو نه د 15 کالو پورې که ماشومان چې دي که په هغې جټکه راله او تبې وه یا مرۍ خرابوي یا مثال چې شیر شي که نه جټکه ورته راشي نو هغه خدای چې دا ماشوم خپله باندې دا ټیکي کې د جټکې د دویانو موږ ضرورت نه وي هغه شپږ میاشتو نه مخکې ماشوم یې جټکه پرې راله نو بیا هغه هاسپټل ته وړل پکار دي او د 15 کالو نه بری نو هغه هاسپټل ته وړل پکار دي ضروري ده چې هغه لاړ شي ځکه چې سرسام بیماري ډېره زیاته خطرناک بیماري ده د هغې دپاره هغې چې څومره فوراً دویانې شروع شي انټي بایوټیک ورته شروع شي نو دا ضروري ده ټیک دی جی موږ خو یو خبر تاسو د دغه وکړه د موسم د ګرمۍ ذکر خو موږ وکړو خو عام طور موږ ګورو خلک بلکې زیات پریفر کوي او دا هم دغه سیګنیفیکنس پاکي چې صفایي چې کوم ده دا ډېر زیات ضروري ده د صفایي د نشواري په وجه باندې تاسو له څومره کیسز راځي چې تاسو ګڼئ چې یاره د ماشومان ته دا مسلې چې کوم دي دا په دې وجه دي چې دې حوالې سره احتیاط نه شوی نو ځکه ورته دا مسلې راغلي کم پرابلمز چې کوم دي دې کې ګوره غټه خبره دا ده یو خو زموږ نن سبا بس ووایو چې آبادیان ډېره زیاتې شوې او هغه شرح پیدایش ډېر زیات دی پاکستان کې سپیشل زموږ کې خیبر پښتونخوا کې نو هغه کې دا دی چې هغومره زموږ سره وسایل نشته څومره چې ماشومان زیات را روان دي ټیک ده نو د دې دپاره دا دي ځکه چې یو کور کې 2 کمرې په 2 کمرو کې 12-13 ماشومان اوسېږي 10 ماشومان اوسېږي که نه ځکه ظاهر خبره د غربت دی دغه دی نو هغومره بیا ماشوم ته هغومره خوراک هم نشي میلاوی ټیک ده ماشوم ته هغومره کیر هم نشي میلاوی دی هغومره ماشوم ته صفایي هم نشي میلاوی دی ټیک شه نو صفایي خو ډېر زیاته ضروري ده ماشومانو دپاره ټیک ده او بیا سپیشلی د هغې مور ته پکار ده چې د ماشوم صفایي خیال وساتي ځکه دا مختلف بیماریانو یو جړله ده چې خلکو ته یو جړ دی که نه بیماري
نو د هغې دپاره دا دي ضروري دی ماشوم دپاره چې مور دپاره چې ماشوم د واشروم صفایي خیال وساتي، د هغې د خوراک خیال وساتي، د صفایي خیال وساتي، هغې ته را بازاري شیزونه نه ورکوي، دا کوم بازاري سامان وامان څه شیونه میلاویږي که نه، ځکه چې پته نه لګي بازار کې څنګه شیزونه څنګه کم ځین راځي څنګه راځي. که انکیس فروټس موټس ورکوي یا سبزیانې ورکوي نو ماشوم ته هغه بار بار وینځل پکار دی چې هغه ورته وینځي. که واشروم نه بعد استعمالولو نه راوځي هغې نه ماشوم لاس وینځل پکار دي، اوبه صفا پکار دي. ټیک ده. او خوراکونه څومره چې ورکړي هغه صفا پکار دي. کوم ځای کې چې ماشوم اوسېږي ایون ماشوم نه د هغې کور والا د هغې پیرنټس ټول اوسېږي هغې صفایي خیال ساتل پکار دي. بل زموږ سینیټریشن ډېر زیات ضروري ده ځکه چې دا نن سبا موږ ته ګورو اکثر هغه ایکیوټ وایرل هیپاټایټس سره ماشومان ټول راشي که نه، او نن سبا ډېر زیات د پېښور کې سپیشلي نو د سینیټیشن ډېر زیات خیال سات پکار دي چې دا کم زموږ سینیټري سیسټم چې دی دا کم سینیټیشن شوی دی. مثال ګډرې چې کم بوتې دي که نه چې دا کم چې د زیاتې سره چې ته اوبه زموږ د څښلو اوبو د پایپ سره ټچ شوي را ټچ شوي دا خو څه ته نشته. صحیح. د مور پی چې کوم دی نو ډاکټر صاحب دا ډېر زیات اهم ګڼل کېږي. تاسو چې را څومره زیات کمپلیکیشنز ګورئ څومره زیات پرابلمز ګورئ په دې کې تاسو د دغې هغه فیکټر یا جوس چې کوم دی دا څومره زیات اهم ګڼئ او د دې چې څوک مطلب دا پی نه ورکوي د مور پی ماشوم ته نه میلاویږي دا څومره پرابلمز جوړوي. بس د مور پی باندې خو زموږ خلکو ته ډېر زیات دغه وشي اکثر خلک خفه هم شي چې راشي و ډاکټر صاحب ته موږ ته یو خو بس یو پین باندې راته ولیکه چې مور ماشوم ته د بازاره پی ورکړو که نه. نو کم ماشومان چې پیدا شي دا مور پی چې دا ماشوم حق دی ټیک ده، دا د ماشوم ته خدای پاک ورکړی دی نو دا حق د ماشوم نه دی اخیستل پکار. نو مور پی ډېر زیات ضروري دي. لکه کم ماشوم پیدا شي په یو حالات کې تر مور پی ماشوم ته نشي بندولی ټیک ده. ایون تاسو ګورئ کووډ کې چې و که نه خلکو به ویل چې یاره ماشوم ته د مور پی ورکول پکار دي نه ور پکار. په کووډ کې زموږ سره ډیلیوري شوي دي ماشومان پیدا شوي دي مور ته صرف دا موږ ویل چې یار تاسو لاس خپل وینځئ ماسک لګوه ټیک ده، هغې نه پس ماشوم ته فیډ ورکوه. فیډ ورکول څه ماشوم دپاره ممانعت نشته. داسې بیماریانې که ټي وي شي یا داسې نور بیماریانې چې مور دپاره که نه نو مور دپاره احتیاطي تدابیر دي خو پی بندول نشته. نو بل دا چې موږ اسلام د دې نه مور په صحت باندې څه اثر وي لکه دا څه وجه د مور پی ورکولو څه مور ته هم فایده ده ماشوم ته هم فایده ده ټیک ده. د مور په صحت هېڅ کمی نشته په دې باندې او نه پې کمی راځي. مور سره دا پی چې ورکوي ماشوم نو دې سره د مور صحت ښه کېږي، د ماشوم صحت هم ښه کېږي، د مور صحت هم ښه کېږي. بل د ماشوم او د مور په منځ کې بانډ جوړ شي چې پی ته ورکوي که نه. بل اکثر موږ ته خلک راشي ډاکټر صاحب ماشوم ته پی نشته را پی ګولې ولیکه. ګوره دې کې د پی ورکولو دپاره د ګولو مولو ضرورت نه وي. که څوک یار چې پلانې ټیبلیټس راځي پلانې ټیبلیټ راځي مختلف نومونو باندې بازارونو مارکیټ کې اویلیبل دی نو دې کې د هغې څه ضرورت نشته او نه ورکول پکار دي. پی جوړېږي د اوبو نه چې څومره زیات اوبه ورکوي ماشوم ته سوري مدر ته څومره بار بار ورته اوبه اغوست کي هغومره به هغې نه پی جوړېږي او ماشوم ته پی او مقدار پوره رسي. وایي ماشوم مړېږي نه. لکه په یو حالات کې زه دا نه ریکمنډ کوم او نه دا مشوره ورکوم چې تاسو ماشوم ته د مور پی نه علاوه بازاري پی ورکوئ. د مور پی د هغې نه بدل نشته. دا خدای پاک د ماشوم دپاره پیدا کړی دی او دا ماشوم حق دی. ماشوم د دې حق نه مه محروموئ. دا ماشوم ته بار بار ورکوئ. دې سره د مور او د ماشوم په منځ کې چې کوم بانډ جوړېږي کوم تعلق جوړېږي هغه مینټین ساتلی کېږي. بل دا دی چې دې سره ظاهر خبر چې مینه محبت چې ورته د مور د ماشوم په منځ کې هغه کېږي. نو ښه خبرداره چې د مور پی بار بار ورکوئ او د مور پی نه علاوه بار پی ځکه دا مختلف بیماریانې ماشومانو کې راځي. خېټه خرابه شي، الټي کېږي، خېټه پړسېږي یا قبض ورته وشي ماشوم ته. نو نور هم داسې بیماریانې وي که نه په دې مور پیو کې داسې خدای پاک یو داسې امیونټي یا قوت مدافعت دپاره داسې یو دغې ښودي خامیرې ښودي چې هغه ماشوم ته ورکوي نو هغه به ماشوم د داسې بیماریانو نه بچاوئ. نو ضروري دا ده چې د مور پی ورکوئ او په ضروري نه بلکې زه چې دا ډېره زیاته په دې باندې زور ورکوم بار بار چې د مور پی نه علاوه که تاسو ته څوک هم کم ځای کې څوک به دغه لیکي د بازاري پی لیکي یا دغه والا پی لیکي نو هغه به نه ورکول پکار دي. ها یو خبر دې کې ډېره ضروري ده چې اکثر ماشومان ته د غوا یا د ویزې پی یا د ګډې پی یا دغه پی ورته شروع کړي په سټارټ کې که نه دا نه دي کول پکار. ماشوم ته مونږ هله دا ورکوو چې کله ماشوم د شپږو د کال نه بره شي نو بیا ورته مونږ دا نور پی ورکوو. غوا پی ورکولی شي خو د هغې نه مخکې به نه ورکوي. سمه جي. ډاکټر صاحب ماشوم چې کوم دی څنګه تاسو ویل چې چونکې د دیو د ژوند هغه ابتدایي ادوار او د هغه وجود یا د هغه جسم چې کوم دی دا لږ کمزوری هم یا هغه رنګه اوسه مسلې هم مخې ته مخې کوم چې د دې ماشوم د ابتدایي
د جسم غټیږي، د ذهن یو قسم له گروث کوي، د عمر سیوا کیږي جی. نو د تربیت یو سلسله چې کوم د په معاشره کې هم یو قسم رواني او په کور کې هم رواني. تاسو په د لپاره د نورو ماشومان ته اکثر موږ ګورو یو ماشوم چې کوم دی په یو کمره کې بند کو یا یو په چاردیواره کې دننه بند کو، د نورو خلکو سره د میل ملاپ نه راځي یا د هغه رنګ چا سره نور د سیستم ته ایکسپوز کیږي نه. په دې معنی د ماشوم باندې د دې اثرات دي او د دې علاوه نور داسې لکه موبایل شو یا نور داسې شو هغه ته ځان محدود کول، فزیکل اکټیویټي نه کول، د دې نه چې ماشوم بهر پاتې شي د ته څومره نقصان دی او کدا بالفرض که بهر د فزیکل اکټیویټي هم کیږي، د نورو ماشومان سره ناسته پاسته هم کیږي، لکه د ژبو نه د اندازونو نه د معاشرې د خبد نه چې دا کدا ته مخامخ کیږي، د دې څومره پازیټیو اثرات دي په دې باندې. دا خبر د ماشوم نن سبا خاریه کې تاسو ته پته ده چې یو خو خلکو هغه یو بل سره کمیونیکیشن چې کم دي که نه تعلق لکه داسې یو څوک دومره خاص دغه نه پخوا خو موږ داسې وو چې کلو کې به اوس هم کلو کې داسې کېږي چې ماشومان بهر به وتلل نو ګیمونه به کول، کرکټ به کول، خپل دغه سره به ګرځېدل که نه ملګرو سره به ګرځېدل. ایون سکول کې د ماشومان یو بل سره ګیدرینګ کېږي، ملاقات کېږي. نو دې کې دا چې ماشوم دپاره هیلدي اکټیویټیز ډېر زیات ضروري دي. هیلدي اکټیویټیز کې دا دي چې ماشوم دپاره دا نه چې سکور کې د کېنه او سایډ ته موبایل دی ورکړو بس دا کېنه او دا ستا لپاره هیلدي اکټیویټیز نه. موږ ته اکثر پیرنټس راشي که نه او چې موږ ورته ووایو یار به ډاکټر صاحب په غور کوسه موبایل ورسره بس موبایل ته موږ استعمالو او نور بهر بیا شیطاني کوي بیا شرارتونه کوي وایي بهر یې نه پرېږدو. نو دې لپاره زه ضروري ده چې ماشوم کم از کم بهر پارک ته بوځي ورځ کې، هغې کور کې خپل ځای نه وي ګیم دپاره یا دغه دپاره یا هغې څه کوم ماشوم کوم دوستان دي سکول والا دغې خواته هغو سره کښېني، هغې سره ګیدرینګ وکړي، هغې سره ګپ شپ ولګوي، وګرځي را وګرځي، ګیم وکړي که نه، کرکټ وکړي یا فوټبال وکړي، مطلب آوټ ډور اکټیویټیز زه یادوم، انډور اکټیویټیز نه یادوم. په هغې کې د ماشوم دپاره یو صحت دپاره ډېر زیات ښه دي، بل ماشوم ورته لږ ټایم دپاره ایکسپوز شي نو کم از کم هغه ویټامین ډي ډیفیشنسي به ماشوم ته نه کېږي، بل ماشوم منټل به هم ګروت کېږي، هغې فزیکلی به هم ګروت کېږي، لږ ښه دغه به. بل تاسو د موبایل خبره وکړه، ښه آیسولیشن خبره ده. آیسولیشن دا چې ماشوم په آیسولیشن کې نه ساتل پکار، ځکه چې هغه ماشوم خو هم نه پوهېږي، خدا نه خاصه داسې څه مسهیپ ونه شي، داسې څه نقصان ونه شي چې هغه ماشوم دپاره دغه یي که نه، ځکه ماشوم خپل پروټکشن نه شي کولی. بل موبایل ماشوم دپاره نن سبا زموږ دپاره بل سوشل میډیا چې څومره ده ایون ماشومانو د غټو دپاره زما په خیال باندې یو عذاب جوړ شوی دی او دا شی ماشومان دپاره بیا ډسکریج کول پکار. سکرین ټایم چې څومره دی که نه دا چې څومره مینیمم پکار ماشوم ته. اکثر موږ خلک وګورو که نه نو موږ ته ایون کلینیک کې ماشوم ته موبایل ورکړي هلته به یې کېنولی نو مدر به زموږ سره یا هغې فادر چې را موږ سره به ډسکشن کوي ډاکټر صاحب ماشوم ته هیرسټي به وایي نو ماشوم ته موبایل ولې ورکوي ټیک ده. بیا هغې دا ګیلې چې ډاکټر صاحب ماشوم غټېږي نه، ماشوم خوراک نه کوي او هغه چې موږ تپوس وکړو هسټري والو نو هغه موږ ته ووایي ډاکټر صاحب وایي بس موبایل په یو لاس موبایل نیولی د موبایل نه بغیر روټۍ ماشوم نه خوري ټیک ده. نو چې تا ماشوم له موبایل ورکړه په یو لاس موبایل خوري په بل لاس په روټۍ څه وخوري. نو دې لپاره ضروري ده چې ماشوم ته موبایل زما په خیال باندې ډېر زیات ډسکریج کول پکار دي، سره کول پکار نه دي. که ورکویم نو هغه به ته انډر ابزرویشن ورکوي، هغه میکسیمم 30-35 منټه زیات ماشوم نه موبایل نه دی ورکوي، هغه هم به داسې ورکوي چې ستا چې کوم سوشل میډیا څومره دغه دي که نه مطلب واتس اپ شو، فیسبوک شو، ځکه چې داسې شیزونه پکې راشي چې کوم شیزونه هغه ماشوم د هغې نه خبر نه وي. گیم چې کول هغه گیم چې هغه ریل لایف کې هغه ایگزیکټلی چې عامه اثرات دي نو دا شیزونه بالکل ماشوم ته کوم سکرین ټایم ماشوم ته سره نه ورکول پکار. دغه ټایم کو دا په سٹارټ کې ماشوم دپاره څنګه چې موږ ته پخوا به دا کې منځونه به راته ښول، کلمې به راته ښووې که نه، قرآن مجید دپاره که دې لپاره دا ټایم ورکړی شي دا به ډېر زیات ښایي او بل فزیکل اکټیویټیز چې دي دا دې ورکړی شي. صحیح. څنګه تاسو مخکې سات کې اشاره وکړه چې موږ خو خپله ډاکټري هم زیاته کوو که نه چې کور کې نو دا پکې کېږي که نه دا مسلې بالکل تاسو ته راشي چې یار دا ټوټکه مې ول ورکړله وو کلي کې خلک وایي چې دې سره دا ماشوم ښه کېږي، داسې خو پکې هم یي که نه چې دا میتس شته که نه غیر چاپېریال یو څو میتس راته ووایي چې په دغه ډاکټرۍ په اصولو موږ هم ځان پوهېږو. موږ یو خو دا دی چې یو خو چې ماشومان پیدا شي ډایرکټ سټارټ په دغې نه والو نو ډایرکټ ورله خوږې اوبه ورکړي یار ډاکټر صاحب دې ته هم خوږې اوبه ورکړئ ټیک ده که نه. نو خوږې اوبه ماشوم دپاره نه یې ورکول پکار. هغه دننه کولمه چې ماشوم یې موږ ته نیکروټایزنګ انټیروکولایټس وایو هغه کوي ماشوم دننه کولمه چې کوم د هغه زخمي کړي یا خوږې کړي یا بنده کړي که نه نو دا نه یې کول پکار. ماشوم ته چې څومره پیدا شي زر ته زر د ماشوم ته د مور پی ورکول پکار دي ټیک ده. ماشوم ته د هغې ټمپریچر مینټین ساتل پکار دي. بل کور کې اکثر ما وګورو که نه اوږه نه ده اوږه دا یې ماشوم ته تړلي او په دې غاړه کې ورته ورکړي یا دا ورته ورکړي لګولي که نه دومره ګنده سمیل کوي
چې پته نه لګي ما خو دا 10 منټ ډېر زیات بد لګي دا نه کول پکار ځکه چې ځینې ماشومان ضروري نه ده چې هر ماشوم دی هغې ته الرجیک نه ماشومان ځینې الرجیک ټیک ده که نه نو بل هغه نه کول دا شیزونه نه تړل پکار هغه چاقو ماکو څوک تړي بس خیر خو باقي موږ ته د هغې سما داسې خاص دغه پته نشته بل ماشوم ته د مور پی چې څومره زر ورکړی شي دا ډېر ضروري دي ماشوم ته د مور د پی نه علاوه بل څه مه ورکوئ ها ډوډه ډېره ضروري ده خو په یخنۍ موسم کې خلک ورکړي یاره ډوډه مو ته ورکړه ډاکټر صاحب هغه ورته ورکړي دا بالکل ماشوم دپاره خطرناک ده بلکې ماشوم خدا نخواسته د هغې زندګي پای کې ختمېدی شي بل ماشوم ته اوبه مو ورکول د شپږو میاشتو پورې بالکل نه دي پکار ایون زه دا خلکو ته یم چې یار د ماشوم ته د مور د پی نه علاوه د شپږو میاشتو پورې هر څه په ماشوم باندې حرام دي زه ورته حرام ویم که نه دا ماشوم ته بالکل نه دی کولو پکار که کور څه ټوټکې موټکې یا بل څه شی میشونه کوي دا بالکل نه دی کول پکار شهد نه دی ورکول پکار په دې عمر کې د شپږو میاشتو نه مخکې ټیک ده د غوا پی بیزې پی ګډې پی یا بل چې څومره پی دي دا ماشومان ته نه دی ورکول پکار بل که جټکه ماشوم باندې راشي په کور کې نو هغې دپاره چې دی دا خوله کې ورته څوک پوکي کوي دا شیزونه کوي څوک ورته پکې اوبه ور اچوي دا شیزونه بالکل نه دی کول پکار ټیک ده ماشوم په ګس سایډ باندې واچوئ او هاسپټل ته رسوئ که هغه سایډ باندې همدغه کوي نو کم از کم د هغې چې هغه کم دننه الټي ملټي یا کم دغې کړي که نه هغه ماشوم اسپایرټ کوي نه پیپړو ته بیا نه ځي ټیک ده په ګس سایډ باندې اله مونږ اچو ماشوم که د هغې نه مخکې ښه ماشوم که اکثر موږ وګورو ماشوم نوم غټ شي پیدایشي نو ماشوم نوم ته موږ بلایکل هرنیا وایو هغه خطرناک شی نه دی خو چې ګورو چې ماشوم ته پر نوم باندې پاسه یا هغه ګول هغه سکې والا پیسه نه یا یې پې هغه تړلی یا یې په له بټن تړلی هغې نه ماشوم نوم یې خوږ کړی چې موږ له راشي ډاکټر صاحب دا خوږ شوی دی ټیک ده بل ماشوم ته که زیړی وشي ډېر زیات په سټارټ کې زیړی وشي که نه نو زه دا ماشومانو ته دا زیاته خبره کوم لکه ستاسو نه جي اخوا هم یو ډېره لویه ډاکټري روانه ده جي او که ډېر زیاته که نه اوس که زیړی شي ماشوم ته زیړی وشي نو ایون چې داسې خلک پکې چې ډاکټر صاحب موږ مولا له ویسو اوس مولای سره هغې دم کو هغې ټیک ټیک ته قرآني دغه لپاره موږ خپله مسلمانان ټول مسلمانان یو هغه مولا هم دی نو هغه 5 وخته مونځ به هم کوي او هغه هم دغه هغه موږ دا نه وایو هغې نه منع کول نه کوو هم د قرآن دغه دی او کم از کم دا دی چې د یو شي روز کاز معلوم وي نو که هغه وشي نو هغه ډېر زیات ښه ځکه چې زیړی په ماشومانو کې ډېر په سپیشلي په اولنۍ میاشت ماشومان چې څومره دي په هغې زیړی ډېر زیات خطرناک دی هغې نه خدا نخواسته که په مزغو یې اثر وشي نو ماشوم چې ټول عمر دپاره مفلوج وي موږ له راشي ډاکټر صاحب زه کور ته به ویسو هلته موږ کرنکټرس وایو نو کرنکټرس نه مخکې ځکه چې که د زیړي هغې دپاره زه سمپل خلکو دا وایم چې یاره مخ ته وګورئ خېټې ته وګورئ د لاندې خپو پورې وګورئ که نه نو که د خېټې پورې ماشوم ته راغلی زیړی نو ډایرکټ هسپتال ته رسوئ ټیک ده ځکه چې دا 15-20 پورې نو 15-20 ماشوم دپاره په دویمه درېیمه ورځ باندې خطرناک دی دا رسوئ دا ماشوم جټکې خدا نخواسته معذوره کیدی شي یو جټکې ماشومانو ته لګي نو دې لپاره بېشکه تاسو پې هغه قرآني آیتونه تاسو هم ویلی شئ په الله یقین پکار دی نو هغې سره هم ټیک کېږي خو کم از کم دی چې موږ ته هغه شیشې ته واچو فوټوتراپي ورته وکړو یا که ایکسچینج ټرانسفیوژن وینه چې بدلولي هغه ډېر زیات ضروري دی په دې کې نو د ماشوم زندګي یون چې ماشوم د فالج نه یا د هغې د مفلوجه کېدو نه ماشوم بچ کړی شي دا ډېر زیاته ضروري ده صحیح ده ډاکټر صاحب ډېر زیات نن کمپریهنسیولي ډېر انفارمیټیو او خصوصي طور پر اخر کې چې تاسو ورته کوم دغه وویل چې دغه متس ډېر زیات پاتې چې کوم دي نو دغه کې ورسره لږ ګزاره وکړئ باقي زموږ ډاکټران صاحبانو ته هم تاسو دومره لږ بوج کم کوي د دغې وجې نه موږ په خپله مسلې سیوا کوو ستاسو راتګ یو جهان مننه نور کوېسچنز چې کوم دي هم پاتې شوي دي انشاءالله سلسله چې کوم ده مخ په وړاندې باندې ځي قدرمن کتونکو دا نننۍ خپرونه وه او مین مقصد چې کوم دی هغه هم دغه اګاهي ده او په دغه اګاهۍ باندې مخ په وړاندې باندې خپل سوچ او فکر چې کوم دی دا کول دي الله په امان